الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام رسته د روم او فارس د امپراتوریو د فتح په مهال د مسلمانانو د مشرانو شان د اسلام دولت په داسې حال کې رشد وموندو چې د روم او فارس امپراتوري یو بل پسې فتح شولې. د کسرا او قیصر خزانې د اسلامي حکومت په لازمین مدینه منورې ته راورسېدلې، مګر د اسلامي حکومت دغو مشرانو دغه مالونه د مسلمانانو امانتونه وبلل. دوی د یوې پیړۍ څلورمه برخه په سختۍ کې تېره کړه چې د فارس او روم خزانې لاسته ورغلې. که د دې یو تن غوښتلی چې د کسرا تاج په سر کړي او د قیصر په پالن کې څملي، دا کار ورته اسان و، مګر په دې کار یې لاس پورې نه کړ. دوی کولی شول چې د دواړو امپراتوریو څخه د یو عربي ستر دولت د اساس ډبره ایښې وای او ډېر لوړ عیاشانه ژوند ته دوام ورکړی وی. لیکن دوی د الهي ندا غږ اورېدلی و، هلته چې فرمایي تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. هغوی به دغه شعار ورکاوه چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره، یعنی ای الله تعالی ژوند نه ده مګر ژوند د آخرت ده، نو انصار و مهاجرینو ته بخښنه ور په برخه کړې. دوی د اسلامي دعوت د اصلي روح او د پیغمبرانو د سیرت ساتنه وکړه. په حکومتي نظام کې د دعوت د رجالو او په دنیا کې د آخرت د طالبانو په څیر ژوند وکړ. بیا به سمندرونه دوی ته د وچې په څیر ګرځېدل. د راشده خلافت او د اسلامي فتوحاتو په دور کې مسلمانانو خپلې لښکرې د روم او فارس په سمندرونو وخوځولې او بلې څنډې ته په داسې حال کې ورپورې ویستلې چې لباس یې وچ کلک و. په دې توګه راشدینو خلیفګانو او د رسول الله مبارک ملګرو د اقتدار په مهال هم خپل ساده ژوند ته دوام ورکړ. زرار بن زمره رضی الله عنه د حضرت علی بن ابي طالب د خلافت دور د امیر معاویه په وړاندې داسې بیانوي: هغه د دنیا د ښایستونو زرق و برق څخه ډېر ویرېده. د شپې په تیاره کې به د الله تعالی سره راز و نیاز کاوه، اوښکې به یې په سینه بهېدلې، اوږد فکر به یې کاوه، خپل ځان به یې ملامتولو، زیږ لباس به یې اغوسته او عادي خوراک به یې کاوه. د دیندارو خلکو به یې درناوی کاوه او له مسکینانو سره به یې په محبت لاس پورې کاوه. د شپې د لمانځه څخه وروسته به یې خپله ږیره نیولې وه او خپل ځان به یې ملامتاوه او په کریکو کریکو به یې ژړل او بیا به یې زیاتوله: ای دنیا، آیا ته ماته مخې مخې تکېږې او ما هڅوي؟ زه ورکه شه، بل څوک وغولوه او دوکه یې کړه. ما ته پرېښې، ستا عمر لنډ او ژوند دې ډېر حقیر او له خطره ډک ده. های توخه مې لږ او سفر مې ډېر اوږد دی. په دې توګه اسلام له ختیځه تر لویدیځه خپور سه، ورسره سم فاضله اخلاق په خلقو کې خپرېدل، شعار هدایت، د دین اظهار، د کفر فسق او فجور او د جاهلیت د نظام او د رسوماتو تنبؤلو. اسلامي لوی ښارونه او د هیوادونو په لازمینې د دعوت او هدایت مرکزونه وو چې اجنبي سړی به ورته راغی، د اسلامي حکومت مزایا به یې په خپلو سترګو لیدل. مګر په تعصب سره بیا ووایو چې راشده خلافت په باچاهۍ بدل سه، د هدایت حکومت په جبایت یعنې د مالیاتو په راټولولو واوښت، اسلامي دعوت له پامه وغورځول سو، حدود معطل او د حسبات یعنې د څارنې نظام مړنګ، امر بالمعروف پای وموند، منکرات او ناوړه چارې خپرې، لمونځونه برباد او خلک د شهوتونو پیروان وګرځېدل. فاسده اوضاع او ګډوډي او بد اخلاقي په مسلمانانو مسلطه شوه. اسلامي نړۍ ټوټه ټوټه شوه. اسلامي امت په قومي مذهبي اختلافاتو ککړ سه، سیاسي او دیني قیادت سره جلا وګرځېدل. په پای کې تاتاریان او صلیبیان په امت مسلط شو، مګر بیا الله تعالی امت ته سیاسي ځواک او جوړښت په برخه کړل. په ترکیه کې د عثمان د کورنۍ اسلامي حکومت الله تعالی امت ته په برخه کړ. دوی 600 کاله د آسیا، افریقا او اروپا په 28 هېوادونو باندې
حکومت وکړ مګر په پای کې د کمال اتاتورک په وسیله په 1940 میلادي کال وننور شو د انګلستان فرانسې او یونان لښکرې ترکیې ته ننوتلې او خپل نوکر او بلیڅه یې د اقتدار په ګدۍ کېنو ټوله اسلامي نړۍ د استعمار فرانسې روسي او برطانیې لخوا اشغال شوې وه دلته فرانسوي او روسي ژبه قوانین عادات او رسومات راننوتل د مسلمانانو هر څه تس نس کړل مګر په 1928 میلادي کال د مصر په اسلامي هیواد کې د اسلامي نړیوال غورځنګ د اساس ډبره کېښودل شوه یو ځل بیا د قرآني نظام جهاد شهادت او د اسلامي امت د وحدت او یووالي قضیه مطرح شوه اوس مهال چې زیاتره اسلامي هیوادونه د استعمار له ناولو منګولو څخه آزاد شوي او په ځینو کې تر ازادۍ وروسته د استعمار نوکران حاکمان دي خو زموږ په ګران هیواد کې د انګریز شوروي او ناټو تر زوال وروسته د هدایت او دعوت د حکومت د تمثیل ښه فرصت دی تر څو ټولې اسلامي نړۍ ته بیلګه د استعمار د نوکرانو ته تنبولو وروسته هغوی هم همدغه لاره خپله کړي ان شاء الله الله تعالی دې زموږ سترګې په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د اسلام په غلبې سره یخه کړي الله تعالی دې په افغانستان کې بیلګه مثالي د راشده خلافت نظام نافذ کړي او الله تعالی دې دغو مشرانو ته توفیق ورکړي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك